په دې چینل به ستاسو دپاره مونږ د دې نه پس مختلف قسم ډاکومنټري سټوریز ریسرچ بیسډ ډاکومنټریز به مونږ ستاسو دپاره جوړوو. زمونږ اراده داسې ده چې مونږ به په هغه موضوعاتو کار کوو چې کوم حساس ترین ټاپکس دي چې په هغې باندې تاسو ته په مین سټریم میډیا باندې معلومات ډیر زیات کم میلاویږي. صحیح اتنټیک او ویریفاید ډیټا چې کومه ده نو په مین سټریم میډیا به تاسو ته په داسې موضوعاتو باندې ډیر کم معلومات میلاویږي. نو موږ دا هڅه کوو، دا کوشش زموږ شروع دی چې موږ ستاسو دپاره په نیکسټ ټایم کې په دې چینل باندې ریسرچ بیس ډاکومنټریز چې کوم دی هغه جوړې کړو او هغه هم په داسې ټاپکس باندې، په داسې موضوعاتو چې په هغې باندې ریسرچ کول انتهایی ضروري دي، ځکه چې نن سبا په سوشل میډیا باندې دغه رنګ ټاپکس چې کوم دي هغه په هر چینل باندې ډسکس کیږي. هر یو کنټینټ کریټر پې کنټینټ جوړ کړی وي، خو په هغې کنټینټ کې که ته وګورې نو په هغې کې به ریسرچ او صحیح معلومات چې کوم دی، صحیح ډیټا، ویریفاید ډیټا، فیکټس اینډ فیګرز چې څه ته وایي، هغه به پکې بیخي نه وي یا به ډیر کم وي. نو د کنټینټ کریشن مطلب هم دا دی چې ته یو داسې کنټینټ کریټ کړي چې د هغې نه معاشرې ته، سوسایټۍ ته، ټولنې ته علم، پوهه او صحیح آګاهي چې کوم دی هغه پرووایډ شي. موږ به دا کوشش کوو چې ستاسو دپاره به په پښتو ژبه کې داسې ریسرچ ډاکومنټري ټایپ سټوریز راوړو چې هغه به ستاسو خوښیږي انشاءالله، او تاسو به د هغې نه مزه هم اخلئ، تاسو به د هغې نه علم هم حاصلوئ، تاسو به زده کړه هم کوئ که تاسو په دې چینل باندې زموږ سره ملګري شئ. لہذا تاسو مهرباني وکړئ چې زموږ دا چینل چې کوم دی دا خامخا سبسکرایب کړئ او انشاءالله په راتلونکو 2-3 ورځو کې به ستاسو دپاره زه په اپسټین فایلز باندې یو ریسرچ ټایپ ډاکومنټري چې کوم دی نو هغه ستاسو سره شیر کوم، او په دغه ټاپک باندې زما د څو ورځو نه ریسرچ شروع دی. زه هیله مند یم چې په راتلونکو څو ورځو کې دغه ریسرچ ترسره شي او موږ ستاسو دپاره په دغه ټاپک باندې ډیره بهترینه ډاکومنټري چې کوم ده هغه تاسو ته وړاندې کړو. نو لہذا تاسو مهرباني وکړئ چې زموږ دا چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ د اوس نه، او زموږ هر یو کنټینټ چې کوم دی هغه تاسو سپورټ کولی شئ، تاسو یې مخکې شیر کولی شئ، زموږ سره تماس ونیسئ، زموږ سره ملګرتیا وکړئ، زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. موږ به ستاسو د هر یو ملګري کمنټس ګورو، تاسو ته به د هغې ریپلای هم درکوو، او تاسو هم کولی شئ چې موږ ته پازیټیو رای راکړئ، موږ ته خپل نظر زموږ سره شریک کړئ. ستاسو په مشورو او په ګایډلاینز باندې به کار کوو او انشاءالله زموږ دا د علم او پوهې دا سفر چې کوم دی دا به هم دارنګ دوامداره وي. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو هم خوښه شوې وي او کوم میسج او پیغام چې ما ستاسو سره شریک کړو تاسو به ضرور په دې باندې عمل کوئ. ډیره زیاته مننه.